زه مجرم نه یم، مدعي یم. لیکوال عالمزیب مسید. ژباړن عمر اندیش. لوستونکي مرسل احمدزی. د ریاست لپاره مخکې لار څه ده؟ هر دولت د اقتصادي ودې لپاره ثبات لټوي او ثبات هغه څه نه دی چې باید پلی شي، لکه څنګه چې د استعمار وروسته ټولنه کې لیدل کیږي چې بیان ازادي محدوده شي، رسنۍ بندې شي او بشري حقونه نقض کیږي. هغه څوک چې غږ اوچتوي بد چلند ورسره کیږي، بلکې دا ثبات د دولتي ادارو د کړنو او پالیسیو طبیعي پایله ده. د بیلګې په توګه تر دې کچې چې د دولت او د هغې د موضوعاتو ترمنځ ښې اړیکې شتون لري. که دا اړیکې نه وي رامنځته شوي، نو ناامني یو طبیعي شی دی او دا شخصي او ټولنیز شناخت ته وده ورکوي، ځکه چې اوسمهال پښتون، بلوڅ، سیندی او اردو ژبې دې ته جدي پام کوي چې د دوی سره پروسه یا د دوی محرومیت د دوی د هویت له امله دی، کوم چې د پاکستان ځواک اشخاص د بهرني عواملو سره جنجالي کوي. د برېښنا اشرافي احساس کوي چې دا ډول هر غږ زموږ د ملي امنیت لپاره یو ګواښ دی او ثبات یوازې د داسې هر غږ په فشارولو سره ترلاسه کېدای شي. په دې برخه کې هغه په یو قوي مرکز ټینګار کوي او تل ولایتي خپلواکۍ ته د شک سره ګوري. شاید همدا لامل وي چې د هیواد 72 کلونو پس هم یوازې امنیتي برخې خپل ځانونه قوي کړای شول، چې په دې سره دلته د اوسیدونکو مختلفو قومونو احساس محرمۍ سره مخ کیږي. د هیواد ټول مهم مسایل د استخباراتي ادارو پورې تړل شوي، چې په دې سره پښتون قوم داسې نقصان لیدلی چې آن دا هیواد خپل ګڼي هم نه. د فدرالي واحدونو په پریکړو کې برخه نه اخیستل یا د فدراسیون ریښتینې روحیه په پام کې نه نیول یوازې هغه مهال د نژادي پروفایل پایله کېدای شي، کله چې د امنیت ځواک اشخاص فکر کاوه چې د ملت لیکل به ګټې راوړي. زه د ټولې ټولنې د افراطیت کولو څخه شرم نه لرم. که چیرې د کلشینکوف کلتور مشهور کولو ګټې به وي، د دې لپاره مخکې لاره ډیره واضح ده. دا ملک باید ټول شموله شي، چیرته چې د هر قوم ګټې خوندي وي. د هغوی په سیاسي فیصلو کې باید سیمه ییز واک حاصل وي. یوه منظمې ټولنې ته د کار وکړل شي. استخباراتي ادارې دې له قانوني تجاوز څخه راوګرځول شي. د یوې ټولنې په حیث د ملک کې چلند وشي چې فدرالي حکومت په یو ځای کېدو کې یو ځای قوي شو، چیرته چې هیواد د مختلفو نظرونو له امله وران او ویجاړ نشي، مګر د ګټو په بنیاد د حکومت وشي. په مختلفو نظرونو تر اوسه ځینو کسانو یوازې عیاشي کړې ده. هیوادونه د ګټو په بنیاد چلیږي او هغه هیواد چې د یوې خاصې ډلې د ګټې لپاره کار کوي تر ډیره نه پایي. موږ په نږدې وختونو کې هم دا هر څه لیدلي او له ازل څخه دا چاره تکرار کیږي. نږدې وخت وړاندې هم زموږ ملک په 2 حصو تقسیم شو، ځکه چې موږ د بنګلادیش د خلکو د ګټو خیال نه ساتلو او پایمال کولو مو. له اندونیشیا څخه مشرقي تیمور بیل شو، له سویډن څخه سویلي سویډن بیل شو، له یوکراین څخه کریمیا، چکسلواکیا نن یو ریاست نه دی. په دې ټولو کې چې کله د هغلته اوسیدونکو قومونو ګټې ونه پالل شوې، نو دغسې وویشل شوې. یوازینی توپیر دا دی چې هغه هیوادونه چې دیکتاتور ول د وینې د بحر له تیریدو وروسته جلا شوي، په داسې حال کې چې هغه هیوادونه چې تمدن شوي وو د ساده او دیموکراتیک اصولو ریفرندم لخوا جلا شوي وو. ځینې مثالونه شتون لري چیرې چې بیلتون غوښتونکي غورځنګ ترسره شو، مګر کله چې د دوی غوښتنې ومنل شوې، دوی لا هم د دولت برخه دي.
په اندونیزیا کې په اچه کې یو حرکت و، مګر کله چې هلته دیموکراسي راغله هغوی د دوی ټولې غوښتنې ومنلې او اچه لا تر اوسه هم د اندونیزیا برخه ده. د هند په ختیځو ولایتونو کې خوځښتونه وشول. هند د هغوی حقوقي غوښتنې ومنلې. کشمیر د حقونو خبره نه ده، بلکې د غیر قانوني اشغال موضوع ده. زموږ په قضیه کې دا غیر قانوني اشغال لامل کېدای شي، کوم چې څرګند دی کله چې فدرالي واحدونه هغه حیثیت نه لري چې دوی باید ولري او دلته د خلکو حقونه او ګټې خوندي ونه اوسي. داسې حکومت ته یوه ناجایزه قبضه هم ویل کېدلی شي. بهرنۍ مستقیمه پانګه اچونه یوازې په هغو هیوادونو کې رامنځته کیږي چیرې چې ټولنه آزاده، رواداري او زغم لري، چیرې چې حکومتونه زموږ په څیر محدودیت نه لري چې د چا انتقاد نشي زغملی او داسې نور. غږونه په جیلونو کې واچوي یا یې ووژني. د مالیشیا د رول خپلولو خبره کوي، مګر موږ خپل د شمالي کوریا رول یې خپل کړی دی. د هیواد د امنیت ریاست رامنځته کول او له ټولو ګاونډیو هیوادونو څخه ځان خلاصول هیڅکله د مالیشیا په څیر نشي کېدی او دولتي نهادونه باید د دوی اساسي قانون څخه تجاوز ونه کړي. که چیرې یوه اداره په ټوله کې مداخله وکړي نو بیا په نهادونو کې ارتقا نشي راتللی، هغه د بې نظمۍ قرباني کیږي. موږ د وینزویلا مثال لرو. وینزویلا په نړۍ کې د تیلو تر ټولو لوی زیرمې لري، مګر نن ورځ هلته ګډوډي شتون لري. خلک له لوږې مري، هیواد فاسد دی، میلیونونه خلک کډوالۍ ته اړ شوي دي. 3 فکتورونه شتون لري چې هر څوک ورسره موافق دي او هغه دا دي: 1. بې نظمي، 2. فساد، 3. له حده ډېرې بهرنۍ قرضې. لکه څنګه چې ما وویل دلته مداخلت بدبختي رامنځته کړي. فساد په ټوله ټولنه کې د طاعون په څیر خپور شوی او 3م لامل یې بهرنی پور دی، په کوم کې چې پاکستان دومره بوخت دی چې ټول اقتصاد یې نړیوال وجهي صندوق ته سپارل شوی دی.